بعضې د مودو قمقلان چې زما اختیار وي دا خلک ما په پاگل خانه کې داخلول. کال به تیر شي څه به کوي؟ یاره جی سالګیره مناوو. سالګیره څه معنا؟ چې زه یو کال مې بل تیر کو مرګ ته نږدې شوما خوشحالي مناوما. اسی په ایمان وی وای د دې نه بل غټ قمقل شته؟ یو سړي د لاس کټ کې او د په ګډېدو شي هلته خوشحاله شي چې اوهو لاس تا نه کټ شو په ګډېدو شي. خلک به څه وایي؟ دا قمقل نه دا لیوری نه او پاگل خانه کې داخلول غواړي. دا خلک ټول په پاگل خانه کې داخلول غواړي دا کوم خلک چې دا سالګیرې مالګیرې مناوي. او بیا خې ایجوکیټډ خلک تعلیم یافته خلک په ځان ته وایي اخبار کې به راغلي سیوا ویډیو به کړي په سوشل میډیا باندې په فیسبوک په واټساپ باندې به شیر کوي د پلاني سالګیره ده کیک کټ کې او پړقې ورته ورکړي. یو کال د مرګ ته نږدې شول او دی خوشحاله دی. یو کال تیر شو ته په دې فکر وکړه په دې یو کال کې ما څه کړي دي؟ ما آخرت له څه وکړه؟ ما ته خپل الله دا ویل یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو ویریږئ د الله نه، هر یو نفس فکر وکړي چې سبا له څه تیار کړي دي. زمونږ خپل الله ته مخامخ کېدل دي، خپل الله ته ودرېدل دي. زمونږ الله به زمونږ نه تپوسونه کوي او حدیث کې راغلی دي لا تزول قدم عبد یوم القیامة حتی یسأل عن اربع. د یو سړي قدم به د خپل ځای نه په ورځ د قیامت ونه خوځېږي څو پورې چې د څلور خبرو تپوسونه ترې نه شي. عن عمره فیما افناه، عمر دې په څه کې ختم کو. وعن شبابه فیما ابلاه، ځواني دې په څه کې زړه کړې وه. وعن ماله من اين اکتسبه وفیما انفقه، مال دې د کوم ځای نه ګټلی او په څه کې دې خرج کو. وعن علمه ماذا عمل به، او علم دې په هغې څومره عمل کړی و، څومره دې په هغې باندې خپله زندګي جوړه کړې وه. د دې څلورو خبرو تپوس خو د هر یو تن نه کېږي. نبي وایي لا تزول قدم عبد، نکیره ویلې ده لا تزول قدم عبد، یو بنده هم د خپل ځای نه ونه خوځېږي. ځای په ځای باندې ولاړې وخشعت الاصوات للرحمن، خاموشي د رحمان ذات ته وجه نه څوک به کشار به د خپو صرف اورېدلی کېږي، نور به اوازونه بالکل خاموش د رحمان ذات ته وجه نه وخشعت الاصوات للرحمن. دغه سوال ته تا ځان تیار کړی دی؟ دا څه د دنیا امتحان خو نه دی چې څه به جبونه او بډې تا د نقلونه ډک کړي هلته بیا راوالې. د څه نقل شی دی؟ د څه نقلونه مقلونه خو هلته چلیږي نه. خو دلته کېده لا تار څه کولی شو او دې کې نقل ته څه ضرورت هم نشته. په دې کې نقل ته څه ضرورت و؟ د دنیا امتحان بل شان دی، د آخرت امتحان بل شان دی. دنیا امتحان خدا دی چې تا ته به پیپر درکوي او پای کې به کوم کوېسچن چې راغلي کوم سوالونه راغلي هغه تا ته هغه نه ښیي، هغه صرف په ټیم کې ګوري. تا ته ویلي په دې غونډ کتاب کې پته نه لګي د کوم ځای نه به سوال راځي، پټې ساتلی. او که چېرته یو سوال یو پیپر چېرته آوټ شي که نه نو ټولې پیپر یې کینسلی. یاره جي پیپر آوټ شي په غلا باندې هېڅ یې کینسل کړي. دلته سوال تا ته پټ ساتلی شوی دی، هلته به جواب ته په خپله باندې لیکي بیا. او د الله عظیم رحم ته وګوره، الله موږ دلته رالیږلی امتحان زموږ دي که نه، راته ښودلي هم دي دا سوال دی او دا یې جواب دی. د څومره احسان! دا سوال دی او دا جواب دی. په قیامت کې درنه دا سوال کوم نن او جواب هم در رالیږلی دی. تا نه زه به تپوس کوم، الله موږ ته وایي تا نه موږ تپوس کوو که نه د عمر باره کې، نو د هغې دپاره څه کول پکار دي؟ طریقې ورته ښودلې، قرآن او سنت یې رالیږلي، بس په دې عمل کوه. ځواني څنګه به استعمالوي، علم باندې به څنګه عمل کوي، مال سره به څه کوي، دا سوالونه جوابونه ټول راته ښودلي وایي. دا وکال ته نه تپوس کوم. قبر کې د نه درې تپوسونه کوي او جواب یې راته ښودلی دی. قبر کې تپوس کوم جواب یې زده که دلته و جواب یې زده که هلته نه تپوس کوم. همونږ قلارې څه پراتي یو او څه به کوو؟ پړقې به کوو، سې به کیب به کټ کوو. یو کال مې نورم تیر که په عبسو کې مې تیر که، ډېر ښه کار دی وکوې. عرض مې دا زما وروڼو چې دا خلک دا قمقل خلک دی، دا پاگل خانه کې داخل کوي. داسې چیچا کوله که نه لږ درخواست پې ورکوي وی سړی دا سړی لیونی شوی دی. وی د عمر قیمتي شی چې د هغې قیمت موږ نشو ادا کولی، د دغه وقت نه دی وقت قیمت. تاسو وګورئ کله چې دا بادشاه چې کوي، بادشاه
دا وفات کی کنه نو څه ډیر اکسیجن متلګولي دا بادشاہ دا به ټوله بادشاہي خپل ور کی چې یو ورځ یا 2 ورځې دا په جون کې سیوا شي یو ورځ یا 2 ورځې یو غنټه په کې نه سیوا کیږي دومره قیمتي شی دی او موږ هغه قیمتي شی ضایع کوو به په الټه سالګرې مناو خوشاله نه په مناو موږ زمنګ سالګره د زمنګ خوشحالي د مناو موږ او دا حدیث کی یاد لري حدیث کې راغی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کم سړی چې داغه پرون د نن نه پرون نه بهتر نه ورو دا سړی چې کم دی د کم سړی چې پرون او نن دا برابرو فهو مخدوع دا دو ککلی شوی دی او د کم سړی چې نن د پرون نه خرابونو فهو مخبون د تاوانی دی ګورې د تاوان کې واقع دی د کم سړی چې نن د پرون نه خنو د دین په لحاظ باندې دا سړی په تاوان کې واقع دی او که پرون ونی برابرو صرف دا دوکه شوی دی کرتے دی دوکه چې دا قشان یو شان سلسله بینا مؤمن ترقی کوي مخکې رواني دا په ترقی باندې